سلامونه په دې هیله چې ټول به روغ جوړ اوسئ. یو ځل بیا معراج خان سکلز یوټیوب چینل له طرفه په نن ویډیو کې به انشاءالله زه تاسو ته یو فری وړیا BNB سایټ در معرفي کړم چې په دغه سایټ کې موږ تاسو کولی شو په وړیا ډول سره پیسې وګټو، BNB وګټو او هغه موږ تاسو خپل باینانس او خپل ټرست والټ ته په ډیر زیات اسانۍ سره ویډرا کړو یا ولګو یا هغه پیسې موږ ترې نغدي کړو. نو انشاءالله په دغه ویډیو کې مکمل طریقه درته ښیم چې څنګه په دغه سایټ کې موږ کار کولی شو، څنګه دغه سایټ موږ ته ویډرا راکوي او موږ پکې ورځنی کار څنګه کولی شو. انشاءالله مکمل طریقه درته په همدې ویډیو کې درښیم. که تاسو غواړئ چې دغسې ښه ویډیوګانې وګورئ او د فری سایډونه او همدارنګه له انټرنیټ څخه په وړیا ډول سره پیسې وګټئ نو زموږ یوټیوب چینل در سره تعقیب کړئ، زموږ یوټیوب چینل معراج خان سکل در سره سبسکرایب کړئ. راځو د ویډیو په طرف. تاسو ته به د دغه سایټ لینک په تاسو ته په لومړي کمنټ او همدارنګه په ډسکرپشن کې میلاو شي. نو په ډسکرپشن کې ما لیکلي د دې سایټ لینک دا دی، تاسو په ډسکرپشن باندې کلیک وکړئ، سایټ ته به راشئ. چې کله سایټ باندې تاسو کلیک وکړو نو ګوره اوس مثال په تور سره دا یوه ویډیو ده، صحیح ده، دا ویډیو ده. کله چې په دغه ویډیو په دغه لیکلو باندې تاسو کلیک وکړئ، دا لیکل وینئ، په دې لیکلو باندې تاسو کلیک وکړئ نو دلته چې دا لاندې کوم دغه راوړي ګوره ما لیکلي چې د دې فری سایټ لینک دا دی، صحیح ده. نو دلته دغه شنه خط باندې دا لیکل شوي ګوره د فری سایټ لینک دا دی. په دغه لینک باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله تاسو په لینک باندې کلیک وکړو نو دغه سایټ به تاسو ته په دغه شکل سره راخلاص شي. نو دې کې به تاسو دلته راشئ، په دې ځای کې به تاسو په ساین اپ باندې کلیک وکړئ. دا وینئ ساین اپ باندې زه دا رنګ صورت واړم، صحیح شو. په دې ساین اپ باندې به تاسو کلیک وکړئ، صحیح ده. دلته به تاسو په لومړي سر کې یوزر ورکړئ، صحیح ده. دې کې تاسو ته ښکاري یوزر په لومړي سر کې به یوزر ورکړئ، په دویم کې به تاسو خپل ایمیل ورکړئ او په دریم کې به پاسورډ ورکړئ. دلته لیکل شوي پاسورډ، صحیح ده. پاسورډ کې بیا آنلاین ځای کې بیا دغه خپل پاسورډ به دویم ځل بیا ورکړئ، کنفرم پاسورډ، او دلته ایم ناٹ ریبوټ دا به تاسو آن کړئ. زه راځم دلته یو یوزر ورکوم. یوزر څه ډول یوزر ورکوم؟ زه مثال په طور سره ورکوم شینواري، صحیح دی. یو خپل نوم به ورکړئ، صحیح شول. که شینواري ورکوم 1 2 3 هر ټول حروف هر څه به تاسو دغسې ګډ وډ ولیکئ، صحیح شو، چې ټول سره یو ځای فاصله پکې ونه لري. دلته به تاسو خپل ایمیل ورکړئ. دا دی زه خپل ایمیل ورکوم، ما ایمیل ورکړه، تاسو به خپل ایمیل په دې ځای کې ورکړئ. دلته به تاسو یو پاسورډ ورکړئ. پاسورډ به تاسو سټرانګ پاسورډ ورکړئ. پاسورډ هم مطلب انګلیسي حروف پکې استعمال شي، هم 1 2 3 پکې استعمال شي او هم دغه سمبولونه پکې استعمال شي، صحیح ده. لکه مثال په تور سره دا نور سمبولونه چې دا پکې ټول استعمال شي، صحیح ده. نو دلته به زه یو پاسورډ ورکوم. لکه زه پاسورډ ورکوم، لومړي سر کې به یوزر ورکړئ. ګوره دا د یوزر شو. یوزر به تاسو خپل نوم ورکړئ، 1 2 3 به ورسره ولیکئ، ټول به تاسو دغسې ګډ ولیکئ، صحیح شو، داسې ګډ ولیکئ. بیا به ایمیل ورکړئ. کله چې خپل ایمیل ورکړئ، ایمیل ادرس وروسته به تاسو پاسورډ دلته ورته ولیکئ، بیا همدا پاسورډ به لاین په دې ځای کې بیا ولیکئ، صحیح شو. دلته به راشئ ایم ناٹ ریبوټ، صحیح ده، په دې باندې به کلیک کړئ، ایم ناٹ ریبوټ، صحیح شو. په دې باندې کله تاسو کلیک وکړو نو دا به تاسو سره په دغه شکل شي، صحیح شو. نو بیا به تاسو راشئ، دلته لیکل شوي دي ساین اپ، صحیح شو. په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. په دې ځای کې دا شنه خط وینئ، په دې باندې کله تاسو کلیک وکړه نو ګورئ اکاونټ زموږ ستاسو چې دی راجستر شو، صحیح شو. دلته به موږ تاسو لومړی څه کار وکړو؟ لومړی به موږ تاسو راشو د خپل ایمیل به وریفای کړو. دا وینئ وریفای وړوکي په ځای کې لیکل شوی وریفای، په دې وریفای باندې به موږ تاسو کلیک وکړو، صحیح ده. چې کله موږ مطلب خپل ایمیل وریفای کړ نو موږ تاسو ته چې دی ګوره زموږ د دې ایمیل ته یو کوډ لاړ، صحیح ده. اوس به زه راشم خپل جیمیل به راخلاص کړم، صحیح ده. جیمیل ما چې راخلاص کړم دلته به ماله یو کوډ کنفرمیشن کوډ به راغلی، صحیح ده. دلته ماته کنفرمیشن کوډ راځي، ګوره دی دا کنفرمیشن کوډ ماته راغی، ګوره دی BNB پیک، صحیح شو. دا کنفرمیشن دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله کلیک پې وکړو په دا غټ لیکنه چې کومه تاسو ته ښکاري په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله کلیک پې وکړو نو اوس به موږ تاسو سره د کومه ایمیل چې موږ تاسو پکې ورکړی هغه به وریفای شي او موږ ته به لس فری سپین راکړه، صحیح شو. ګو ټو هم باندې بیرته کلیک وکړئ، لس فری سپین به موږ تاسو ته راکړه. نو ګورئ لس فری سپین موږ تاسو ته راکړي. ګوره دلته موږ کولی شو ورځنی سپین وګورو، صحیح د هرې ورځې سپین، یعنی هر ساعته سپین وګورو، صحیح شو. او دلته موږ تاسو سره چې کوم ایمیل وریفای کړو نو لس سپینه موږ تاسو ته راکړي. زه دا ایمیل بیرته راخلاص کړم. نو ګورئ په دې ځای کې دغه زما ایمیل به وریفای شوی، صحیح شو. نو دا خو د ایمیل وریفای کولو چې ګوره د ایمیل زما وریفای شو. ګوره دلته ما سره هر یو ساعت کې زه کولی شم یو سپین تاو کړم او دا د چې کله ما ایمیل وریفای کړ، د ایمیل مې وریفای کړم ماته 10
بونس راکړه سپین د وینې ځای کې 10 لیکل شوي دي په د وینې په ځای کې واړه دا 10 دی راته راکړه. نو همداسې چې هر ساعت کې تاسو کوشش کړئ چې هر یو ساعت تېرېده بیا راځئ سیر ته صحیح شو. چې کله یو ساعت تېر شو نو دلته به تاسو سره دغه هارلي وي صحیح دی نه دغه به در سره نو دې کې به تاسو لاندې راشئ صحیح شو ښه به لاندې راشئ دې ځای کې یو سپینه پرده ده چې ښه به لاندې راشئ لاندې کله چې لاندې راغللی دلته تاسو د هر یو ساعت کې تاسو کولی شئ چې کلیم وکړئ. نو دلته به راشئ د ځای کې به لومړی آیم ناټ ریبورټ باندې تاسو کلیک وکړئ صحیح ده آیم ناټ ریبورټ چې کله په آیم ناټ ریبورټ کلیک وکړو دا به تاسو دغسې سپین وکړئ صحیح شو. ګورئ 1.5 سلې ماته راکړل صحیح شو. او همدارنګه دلته چې بره تاسو په دې ځای کې په د 3 ډاټ باندې تاسو کلیک وکړئ کله چې 3 ډاټ باندې کلیک وکړو تاسو کولی شئ په دې کې گیم وکړئ صحیح شو. ګیمونو باندې هم تاسو ته ګټه درکوي نو گیم پکې وکړئ. نور ملګرو ته را دعوت کوئ نور ملګري چې کله راوت کوئ په دې ځای کې به تاسو کلیک وکړئ صحیح شو. په دې باندې چې کله تاسو کلیک وکړو نو دا دی ستاسو لینک صحیح شو. نو دلته به تاسو ته تاسو به لاندې راشئ دا دی ستاسو ریفرل لینک تاسو کولی شئ په دې باندې تاسو نور ملګري هم دغه سایټ ته تاسو را دعوت کړئ صحیح ده. نو دغه طریقه ده په همدې طریقه باندې تاسو کولی شئ چې دغه فری بی ام بي سایټ څخه استفاده او کله چې موږ خپل ایمیل وریفای کړو مطلب زموږ ایمیل وریفای شو په دې ځای کې موږ تاسو دغسې وریفیکیشن راغی بیا به راشئ تاسو دغه بونس ته صحیح شو. دې بونس ته چې کله راغلی دلته تاسو ته 10 سپینه درکوي نو دې کې به تاسو لاندې راشئ چې کله لاندې راغلی نو دلته تاسو سره په دې ځای باندې به تاسو کلیک وکړئ نو تاسو ته 10 سپینه درکوي نو دغه د ټوټل ماته دومره بی ام بي راکړه. نو په همدې طریقه باندې تاسو کولی شئ مخ ته لاړ شئ.